د کندهار امنیتي مسؤلینو ویلي چې نن د میوند ولسوالۍ اړوند د صوفي غفار اکا له پمپ سره د ورا فیلډر او مازدا موټر ترمنځ ترافیکي پیښه کې زوم خپل ژوند له لاسه ورکړی او د دریو ښځو په ګډون 15 تنه نور ټپیان سوي دي. د معلوماتو له مخې د واده موټر له کندهاره هلمند ته په لار و. افغان او ازبکستاني لوري د اکاډمیکو اړیکو پر پراختیا خبرې کړې دي. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په کابل کې د ازبکستان له سفیر خواجه یادګار شادمانوف سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اکاډمیکو اړیکو پر پراختیا خبرې کړې دي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې پرون له ایران او پاکستان څخه 825 افغان کډوال هیواد ته راستنه سوي دي. د یاد وزارت په وینا له یو شمېر راستنه سوو سره نغدي مرستې سوي او ځینې نور بیا د اړینو مرستو ترلاسه کولو په موخه مرستندویو بنسټونو ته ورپېژندل سوي دي. یو شمېر چینایي پانګوال د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ له سرپرست وزیر سره په کتنه کې د افغانستان د کرنې مالدارۍ درمل جوړولو او کیمیاوي سرو په برخو کې د کار او پانګونې لیوالتیا څرګنده کړې او دغه راز د 15,000 هکټاره ځمکې او په بندرونو کې د توکو او ماشینرۍ په لیږد کې د اسانتیاو غوښتنه کړې ده. په جمعو کې شمېر سیمه کې له نامعلومو وسلوالو سره په نښته کې 4 هندي پوځیان وژل سوي دي. د هند امنیتي مسؤلین وایي دغه پوځیان داسې مهال له وسلوالو سره په نښته کې وژل سوي چې د جمعو کې شمېر په یوه غرنیزه سیمه کې د وسلوالو پر پټنځای عملیات یې کول.